ښکاري که نه اوس نن خو نږدې یې که نه زموږ کور ته ضرورت شته ښکاري که څوک غږوي نو رانږدې شي دا چیز نه لږ رانږدې کړه ښکاري ورته نو یونټ پکې چا نه انسټال کړی دا ته ووایي تا نه انسټال کړی صحیح وځه کښېنه 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 دا ته ولې انسټال یې ها شاباس ستاسو سره شته هغه نور بچه ما ریکارډینګ آن کړی دی پرون مونږ چې کوم دی یونټي کې کار کوو ټیک ته ښه مخکې تللي و صحیح نو چونکې زموږ سره هغه پروجیکټ ویزرډ آن دی نو فرسټ یونټي ګیم به چې موږ سلیکټ کړو د دې ځای نه چېرې دا آپ وي نو زموږ سره چې کم یو مخکې اوپن شوی هغه وکولایږي نه اوس به دا اوپن کوو دا پروجیکټ ویزرډ به پرې آپ کړو صحیح کم کسان په فرست کلاس کې نه وو هغوی دپاره زه یو ویره بیا هم ویم چې په یونټي کې تاسو یوازې ګیمز اپلیکیشن نه جوړوئ صحیح ده د هغې نه علاوه څه کوئ کوم سیمولیشن سي تاسو اوس چې کوم دی ریسرچ کوئ که نه لکه زموږ یو ټیچر چې کوم دی هغه په اوپن جیل کې چې کوم دی دغه جوړه کړې وه د کیمسټري لیبارټري جوړه کړې ده ټیک ده داسې قسم اپلیکیشن تاسو په دې کې جوړولی شئ ټیک ده او چې کله تاسو د خپل کورس وکړئ که نه د دې نه پس به تاسو هغه اپلیکیشن جوړول شئ ډېر ایزي صحیح یونټي ما اوپن کو که نه اوپن करे पे प्रोसेस की करिए टाइम आखे हाँ लास्ट टाइम मूंग सेल करो मटेरियल बने फल कॉन्सेप्ट लेगा कि मटेरियल पसंद यूज कर देंगे ना बेपस पसंद कंट्रोलर पसंद यूज कर अदा मूंग जान लग ग्राउंड तैयार करा हो जैसे ना द प्लेन पुत्र बने ठीक है और ब्याम पे सेल करो دغه فرست پرسن کنټرولر مو ټریک کړو هغه په تر باندې زموږ چې کوم انوایرنمنت هغه موږ څه کتلی شو صحیح ده څنګه چې زموږ پلیئر یې په ګیم کې که نه فرست پرسن کنټرولر زموږ سره زموږ پلیئر دی د سره کیمرې یو دی ګډ دی بس په خپل سیم ټیک ده څنګه نه کوي په سیم سکرین باندې ښکاري ګوره چې کله تاسو دې لیاوټ ته لاړ شئ که نه یو دا لیاوټ دی وایډ دی شو یو تاسو چې کوم دی 2/3 ته لاړ شئ صحیح ده 2/3 کې تاسو ګیم پلی کوئ که نه او میکسیمایز ان پلی جنه خاني ټیک ده تاسو ګیم کوئ دلته ګوره تاسو ګیم کوئ پلی شئ ښکاري ده دلته کې چې تاسو کوم ګیم کوئ ټیک شو نو هغه تاسو هغه انوایرمنټ دلته ښکاري ټیک ده خو دا مو کېږي نه که زموږ سره سین دی صحیح ده خاص تا دغه دا و چې په دې کې فرست زموږ کریکټر نشته کریکټر بیا مونږ وروسته راکوو صحیح ده دې ته راولو که تاسو اوس چې کوم دی یو ټیمپرري د کریکټر راایستل غواړئ نو هغې لپاره بس ټیکنیک اپلای کوئ هغه درته وکړم صحیح تاسو ته دي ډېرې زیاده دا فرست پرسن کنټرولر نه په دې کې دا ګرافکس تاسو ښکاري دا ګرافکس ډایل په دې ګرافکس کې زموږ سره صحیح د دې رقم نارمل چې کوم ګرافکس دی تاسو اف باندې کلیک کوئ زوم کوئ اف ښکاري ده داسې زموږ سره دا فرست پرسن کنټرولر دی د هغې نارمل ګرافکس دی د دې بدل تاسو څه کولی شئ کیوب هم راغستی شئ یو انسان هم راغستی شئ ټیک ده یو ټوپک هم راغستی شئ هر څه راغستی شئ ټیک ده مونږ اوس فکر کوو فی الحال کیوب راغلو ټیک شو او دې باندې اپلای کوو نو کیوب لپاره وسیل کریټ ادر او څه کیوب کریټ شو صحیح ده اوس دا کیوب چې دی دا لږ مینیج کوم ځای چې دا لږ دی د ټوپک ښکاره شي हाइट मोलम कम को शो और कम जी डायरेक्शन चाहिए मोलम कम लग से वापस ये लग सुन सर सकारी वो बच्ची सकारी हो मुझे लौट बजे बजे तुमसे मुझे ज़्यादा उनका परस करे टोपक ठीक है दे बजे मुझे टोपक ब्याह रखती जो ऐसा कम जो वाला में ज़्यादा सस्ती चीज़ है जो करेक्टर कंट्रोलर चाहिए ना और दागे पर बचा रहता हूँ कंपोनेंट्स था ठीक शो फिजिक्स था और फिजिक्स के चलता करेक्टर कंट्रोलर था दिया माता है पति की करते तो सर ऑलरेडी द ऑप्शन ब्राजील ग्रोथ में रिप्लेस है सही पति मैंने सही प्लेस करेक्टर कंट्रोल रिप्लाई सही संग चीजों सदा अवलने करेक्टर कंट्रोल
اوس څه غواړم دا کریکټر کنټرولر زموږ سره څه شي نو فرست پرسن کنټرولر شي نو بس صرف څه وکړم دا کیوب چې دی لاول نوم ورکړم وعلیکم السلام ګانې دا اوس به زوم آن کو ها मल्टी मीडिया वाला ना होगा ना हाँ तो नेक्स्ट वीक केरा वाला कुछ भी सके ठीक था बैक्यूब चिकन दे दिया मासूम नूं क्या करो गन जमुक क्वेश्चन दा देखे ना तो कम जो वस्त्र आगले ये तलक्षण ते बड़ी वीडियो का रिश्ता को तो रिपीट कम सादिक कोई हाँ सदी कोई چې زه دا کوم زموږ د کریکټر چې دی که نه چې کله دی ګرځي په دې خپل ګراوند کې په دې به دې مونږ خپل څه کریکټر رایستی شو که نه صحیح ده لکه مثال کې طور هیومن یا ټوپک که نه نو مونږ څه کوو مونږ اوس کریکټر نه راولو خو دې صرف د ایکسپلین کوم په اگزامپل سره یو کیوب ما راواغستو دا کیوب دی دا ما ډیلیټ کوتل ٹھیک شو دغه ته لاړم ګیم موجود شته کریټ ادر او کیوب نو ټیک شو زه اوس وایم چې دا کیوب زه څه کوم دا چې کوم دی خپل کریکټر کنټرولر کوم ٹھیک شو اگر فارماسیل کوم ما دې لکشن دي دا کوم پیرامیټرز دي دا لک چینج کړي دا سیل مو کوله لګ نو غت کو څنګه چې لوړ ښکاري نه ها هاي ټایم کوم کو نه او یو به څه کوم داسې به لګوي دا زموږ سره څه ښکاري لږ یو شیپ ښکاري مونږ دا څه کوو ایز ا کریکټر کنټرولر دا کوو صحیح دا مې سلیکټ کړی دی په دې کې به څه کوم یو کمپوننټ به ایډ کوم صحیح کمپوننټس ته به ځم فزیکس او څه به ورته وایم دا کریکټر کنټرولر دی دا ایډ کا دې ما ته دا آپشن راکړي چې ریپلیس کول غواړي الریډي په دې کې شته ټیک نه بعضې آبجکټس کې به الریډي او بعضې آبجکټس کې به نه وي صحیح ده نو چونکې ما ته دا اندازه نه وه چې په دې کې شته یې که نه ما سل کو ډایرکټ ریپلیس کو بل مې دوباره مې راواغوسته ټیک شو already badi ke wo da cube se sanum koma da num worka ha keyboard em rana hoga na no masla da ho ita ma gan we ठीक شو تاسو خپل هرارکی وی ته ګورئ کنه د دې کیوب نه څه جوړ شوی دی ګن او تاسو د دې کم انسپکټر وی ته چې ګورئ کنه په دې کې څه دی یو کمپوننټ اډ شوی دی ٹھیک شو هغه نه سم دی کریکټر کنټرولر هغه مونږ چې کوم پرون خبرې کولې چې مونږ به دا کنټرول کوو چې دی په دیوال باندې سپر هیرو دی چې هغه مونږ دې ځای نه چې کوم کنټرول کوو نه دې پراپرټی نه کریکټر کنټرول پراپرټی و دا زموږ سره راغلی ټیک شو مونږ غواړو چې دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره د فرست پرسن کنټرولر از ا ګرافیکس یوز شي چونکې فرست پرسن کنټرولر زموږ سره الریډي شته بس نه هغه په ګرافیکس کې مونږ یوز کوو دا ګرافیکس نارملی سو دا یو ګرافیکس یې کنه دا ریسی کیپسول شان دی مونږ غواړو چې په دې باندې څه شي دا ریپلیشن دا کم ګن چې دی دا به سلیکټ کوم او صرف په دې ته ډریګ کوم ټیک شو اوس زموږ سره چل شوی د دې سره به دا چل شوی کنه چې دا به زموږ سره شي 5% کنټرول کوي لکه زموږ 5% هیرو چې دی نه څنګه کم هیرو چې دی هغه سره څه شو دا کیپ شو دا کم ګن ماره شو او چې کله دا پلی کوي کنه دا پلی د برابر څه وکم چې دا زوم آوټ شمه زوم آوټ او دا به څه کوم فل سکرین کوم ها تاسو ته لګو کارش اوس کاری په دې سین کې تاسو سره چې کوم دی دا کیوب د تکرې دا ګرځي څنګه تاسو سره یو ټوپک ګرځي کنه په شوټینګ گیم کې لیدلې دا ګرځي تاسو کله دا ځای کنه دا کیوب ګرځي دا اوس فایټینګ نه کوي شوټینګ نه کوي ٹھیک نه خو زموږ سره څه شو دی فرست پرسن کنټرولر شو نو څنګه چې موږ دا ټیکنیک اپلای کوو ٹھیک شو خپل یو کیوب هم ایز ا یوز کو کریکټر کنټرولر نو دې چې کوم دی موږ د یو 3D سافټویر نه چې کوم دی یو هیرو یا یو ټوپک رایستی شو ٹھیک شو هغه څه یوز کولی شو بالکل په سیم طریقه باندې ما چې څنګه ټیکنیک کو اول په کریکټر کنټرولر اپلای کوو دا نه پس چل کو دا نه پس په دغه دا ورواچ او ډریګ به کو چې کله ډریګ نه وځي چې دا ګرافیکس پر ریپلیس نور کاری تاسو سجده دا کلیر شو نو دا مخکې ما کوو تاسو کوم نه چې څنګه کوېشن راځي نو ما هغه د وجه څنګه څه کو دا صحیح اور موږ دې پور راغلیو ټیک شو
فرست پرسن کنټرولر هم اډ کړو د ستر لپاره موږ چې تاسو لګي انټرست دی صحیح چې په دې خپل انوایرنمنت تاسو کوم جوړ کو به تاسو ګرځیدې شئ ٹھیک شو سپوز تاسو سره راغی گیم راغی تاسو گیم راغی بس کیږي چې تاسو گیم کې ډېر فیچرز دي دا په دې کې تاسو سره دا سیمپل گیم دی نو خلک په دې کې انټرست کیږي چې دا وس جو ډیسټریبیوټ کوو ٹھیک شو نو چې دا موږ ډیسټریبیوټ کوو دا کوم گیم چې څنګه گیم دی بس سیمپل گیم دی کس په ګرځي دا کیوب سره دی ٹھیک شو او یو طرف دی بل ته دی چې کته وګورئ چې بس کوم نه رواني ٹھیک شو دا موږ نه کنټرول کړی دی بیا مړ شي ٹھیک ہے دا چې کله موږ ډیسټریبیوټ کوو دا غیر پر چیرته ځو فایل مینیو ته ځو ٹھیک شو بیا چیرته ځو بیلډ سیټینګ دا غیر پر بځای څه وکړو چې دا زوم پان میګنیفایر دا باندې کوم فایل او چې کله بیلډ سیټینګ مو دا زوم سره دا مینیو راغله صحیح دا ډایلاګ راغی نو په دې کې تاسو دې کې ته وګورئ کنه زما یونټي ورژن چې دی هغه سره پرو ورژن دی ٹھیک شو نو مونږ دا کوم گیم چې مونږ جوړ کو سیمپل کې دا مونږ د ویب پلیئر د بارے میں کولی شو ٹھیک شو پی سی میک او لینکس ونډوز مختلف پلیټ فارمز دي د دې لپاره مونږ ډیسټریبیوټ کولی شو چې کله مونږ د دې لپاره ډیسټریبیوټ کوو سره بسې بیا دلته کې مونږ دا اپشن سلیکټ کوو ما پی سی میک ان لینکس سلیکټ کړی دی دلته کې ما اپشن ښه چې کوم یو ټارګټ پلیټ فارم غواړم زه کوم یو غواړم ونډوز ٹھیک ہے که زه چینج کولای شم څه میکنټش ته کوم نه زه چینج کولای شم ول لینکس ته چینج کولای په لاره موږ وینډوز سلیکټ کړی دی دلته کې دا سره ارکیټیکچر ښه دی نه ارکیټیکچر چې چا ویلي سافټویر انجینیرینګ والے کوم ویلي ټیک ده نو دا موږ سره هغه 32 بیٹ دی نه x86 دی نه تاسو غواړئ چې دا په 64 بیٹ وینډوز باندې کار کوي نو سره سي دا به سلیکټ کړئ دې دا ګورئ سره لګل شوی دا نو زموږ سره دا سیټینګ شو صحیح زه غواړم چې دا بیلډ شي دی بیلډ زما سره دی ګان د دې بیلډ مطلب دا چې صرف په بیلډ کې ته بیا د زه دې غړای ډایرکټ ته پایګر دا پروتي او د بیلډ اندرن مطلب څه چې بیلډ وین کورن کوم کی موږ چې رانه کی ما سو بیلډ اندرن وو دې به تاسو د ایگزیکیوټیبل کوم څه کول غواړئ یک شي په ډیسکټاپ سیو کوم نو سنو مته الته سلیکشن دی اوس په طرف دا وکم ما دا موس چې نه بیا راځي دینو د خپل موس خو ته ونیو فرست گیم ٹھیک شو او چې پسې وځه کلیک کوم ٹھیک شو دې بس شي کمپایلینګ سکرپټ او بیلډینګ پروسس به شروع شي ٹھیک شو څنګه چې موږ په سی شارپ کې پروګرام ولیکو هغه تاسو ته خو چې داسې د کړه ډیسټریبیوټ کوو ٹھیک شو یونټي کې به کمپایل ډیسټریبیوټ کوي داسې ایه چې کله دا بیلډ شي کنه دا غیر بس پسې کېږي دا ورن کېږي زه به زوم اوټ کوم ها ټایم باغلی واپس رنګ کېده ها چې کله تاسو ځان کې کنه فرست ټایم باندې تل څه دا ډایلاګ به د کنفیګریشن ٹھیک شو تاسو په کم سکرین ریزولوشن باندې کوم دا پلی کول غواړئ ٹھیک شو کم سکرین ریزولوشن باندې پلی کول غواړئ دا غي نه علاوه چې کوم نه ګرافیکس کوالټي څنګه غواړئ ټھیک شو او دې علاوه تاسو کوم مثال کے طور پر پدې کې خپل کریکټر باندې شوټینګ یا سبل سپراس کړی کنه یا هغه چې کوم نه جمپ وي هغه کیس تاسو دې نه چینج کولای شئ ډیره زه په هل اسم نه کوم څه کوم پلی وایم ټھیک شو چې پلی مې وو دا ما تاسو شو گیم زموږ پلی شو تاسو ښکاری دا زموږ سره څه دی هغه انډیپندنت گیم تاسو دا ګرځولای شئ څنګه چې مخکې ٹھیک شو گیم بسنګ ډیسټریبیوټ کو دا غیر پر بچو فایل مینیو ته فایل مینیو سره دا آپشن دی ٹھیک شو ټایم واس کلوز کو صحیح ده د فایل مینیو ایکسپلین کوم ټول دی دا بیلډ می سوز د انټرست پر مخ کیو فایل مینیو کې کله موږ بیلډ سیټینګ مو هغه باندې پوهیږي څه مطلب دی دلته کې موږ خپل پلیټ فارم سره کوم پلیټ فارم پر موږ دا کول غواړو ډیسټریبیوټ کول غواړو اوس موږ د انډرایډ موبایل لپاره کوو دا گیم دی څنګه د انډرایډ لپاره ډیسټریبیوټ شي فلیش پلیئر لپاره کوو ٹھیک شو یا د ګوګل نیټیو کلاینټ آی او اس لپاره ٹھیک شو دا مختلف پلیټ فارم دي د گیمز د پلی سټیشن دي نه
خاطر علاوه څه سي دلته کې یو آپشن دی سره پلیئر سیټینګ سره پلیئر سیټینګز دا تاسو چینج کولای شئ د گیم د بیلډ کول نه مخکې تاسو چینج کولای شئ کله تاسو پلیئر سیټینګز وای کنه سو سره به څه شي د انسپکټر وی کو پلیئر سیټینګز راځي نمبر 1 دلته کې څه کله شي زه کوم نه خاص ما ماوس کوم بیا دا کی لاندې وځي دغه وسور کې خپل خپل نوم ورکړئ ٹھیک شو دویم آپشن زموږ سره چې تاسو د پروډکټ نوم سره ٹھیک شو دریم آپشن دغه ردی تاسو آیکن چینج کوئ آیکن پیژنئ کنه ریش کوم آیکن تاسو بس پر سټاپ باندې دا وګورئ کنه څه دینه مو دینا یونټي آیکن دی کنه ٹھیک شو تاسو غواړئ چې دې په دې څه شي تاسو یو سپیشل آیکن دی هغه یوز کیږي نه اگر پر وسه کوي ته راځي ډیفالت آیکن دی هغه ودینه چینج کوئ بیا تاسو کرسر هم چې کوم تاسو چینج کول غواړئ اگر پر وسه ډیفالت کرسر چینج کوئ یا صرف ویلو چینج کول دي ته نه کوم دی یو ودینه چې دا سلیکټ آی سی او فایل بدل اخلي تاسو په دې کلیک کې کنه چې تاسو هغه سکرین کوم نه ډېر زوم کلیک شوی او مونږ ته نه ښکاري چې کله ما په دې کلیک وکړم ها لوډ نه شوړې ماوس دی نه خو خپل ماوس یوز کوم خیر دا اوس رول کې سړي کوي دې ته ګورې کنه پلیئر سیټینګز چې کله مونږ وګورو ٹھیک شو پلیئر سیټینګ کې سره دا مختلف آپشن دي دا ډیفالت آیکن دی آیکن چې چینج کول غواړئ نو ورسره وای دا به وای ٹھیک ده تاسو دا وای سره مختلف آیکنز راشي نو تاسو هغه آیکن سیل کړئ ډریګ کړئ کنه صحیح ده کنه هغه تاسو دلته کې فولډر ته ډریګ کړئ کوم فولډر ته ډریګ کړئ پروجیکټ ته ٹھیک شو دا پروجیکټ نو سیمپل ډریګ او چاته ورواچي دغه ځای ورواچوي ټیکنیک دی یاد کنه جو یو طریقې کار ده کله دیم طریقې کار دی چې دا سلیکټ کړئ نه دی ٹھیک شو دا پکچر وګورئ موږ سره پورنه شو موږ غواړو چې دا په یو سي نو ما دا سلیکټ تاسو بیا خپل یو پکچر مراولې بل دلته کې دا پکچر هم از آیکن یوز کوي نه بعضی سافټویر هم سي آی سی او فایل اخلي دې نو سره یوز کوي پکچر هم یوز کوي از آیکن نو موږ سره دا چې کوم دی جے پی جی میں جو او دا سره یوز کوي از آیکن یوز نور په کې آپشنز دي تاسو ګورئ زه په کار چې واپس زر دا کوم بیا سره چې کوم دی دې ته ګورئ کنه دا بیا د مختلف قسم دغه لپاره دي د پلیټ فارمز لپاره دي ٹھیک شو نو پدې کې چې کوم آیکن زیات تاسو کلیر شو صحیح آیکن تاسو ښایي دا کم یو آیکن کم سونه آیکن سونه ښکاري ٹھیک شو په 16 کې سونه ښکاري په 48 کې سونه ښکاري تاسو آیکن بل نو سره سپلیش ایمیج دی سپلیش ایمیج نو سره چې کله گیم رن شي کنه چې کله گیم رن شي او وړاندې سکرین راشي یونټي هغه ٹھیک شو تاسو کله خپل گیم رن کوي کنه زیرن کوم څه زموږ چې چل شي فرست یونټي گیم تاسو کله دارن کې کنه سره سره دي یونټي ورا دي دا کې لوګو ورا دي ٹھیک ده تاسو دا لوګو په کې خپل خپل لوګو ورا چې گیمز ورا دي نن دا سیستم لوډ لوکي دا ولې کاری دا آپشن نو ډیسیبل کولای شي تاسو چې دا ډایرکټ ډیسپلی کیږي په دې باندې سپلیش سکرین چې کوم دی رانه کې ټیک شو تاسو چې وګورئ کنه سپلیش سکرین برابر کې سپلیش سکرین تاسو چینج کول غواړئ یا نه کنه تاسو څه کوئ سپلیش سکرین دراځي زه په هله سپلیش سکرین نه څور کوم چې کله ما سپلیش سکرین وو کنه صحیح زه به دا ماوس لري کوم دا ماوس ماته مسله شي پرواز اصل تاسو کیبورډ نه راوړئ आइकन को लगे किसी और स्पेस स्क्रीन करने आगे ओपन कर हाँ ताऊ दा अदर सेटिंग्स दिखे ना और दा स्प्लैश इमेज जैसे ये कल दा सु इधर को लगे किसी हम माउस को हम प्ले कर सकते क्लिक कम तो बदी के हम भी सिर्फ सही दे प्रिंट ऑप्शन में ठीक है इमेज बता सेलेक्ट क्या बस कर दी द फर्स्ट स्क्रीन मानी बता दे ठीक ना द बेल सेटिंग्स हमने फिलहाल डाउनलोड कर दोनों एनएफ ठीक है बेल सेटिंग तक कम टाइम को यूज कोई
که تاسو خپل گیم ډسټریبیوټ کول غواړئ ټیک شو او دا بس کې دي دا وګورئ دا بل سیټینګ کلیر شو نه کافي حد پورې تاسو اوس پوهیږئ چې کله تاسو خپل گیم بلډ کوئ آیکن چینج کول غواړئ یا چې کوم ډسپلی سکرین چینج کول غواړئ دغه صرف آپشن دي صرف ایمیج به سلیکټ کوئ او د ایمیج سلیکټ کول یو هغه براوز میتھډ دی او بل څه دی چې ډریګ یې کوه بس خپل دغه ته راوړئ آیکن فولډر کې وته کېږي ټیک او راوړئ نو سره یو بل څه بلډ ان رن دی بلډ ان رن وسل کې چې کوم کرنٹ سیټینګز دی هغه په ځین کې وساتي ټیک شو او دا یې مطابق وسه کې تاسو گیم بلډ کرنٹ سیټینګز کوم دی نو بلډ ان رن کې تاسو د سیټینګ ضرورت نه څنګه چې په اوله کې وو بیا هم دا نه پاسورډ سیټینګز چینج کړه ٹھیک شو زه اوس کوم بلډ ان رن وایم چې ما بلډ ان رن وو چې موږ صرف آیکن چینج کړو نو صرف شي آیکن به چینج شي دغه ما صرف بلډ کو صحیح صرف بلډ مطلب دا چې رن کوی ما وعلیکم السلام کیبورډ چې کله دې بیلډ شي که نه په دې ځای کې پروت دی ټیک ده ډیسکټاپ ته لاړ شئ خپل او دا زوم آوټ ما ته یادوئ زوم آوټ کوم چې کله بیلډ شي دی که نه تاسو تازګي ښی به په دې ځای کې باندې پروت دی نه ډیسکټاپ یې راکولاو کو زه څه کول غواړم زه واپس ډیسکټاپ ته ځم په ډیسکټاپ یې ګورم چې واقعي هغه ایکن یې چینج کړی دی که نه ټیک ده دا ډیسکټاپ دی که نه دا چینج کړی خو چې مونږ کم ځای و دا اوس په نه تاسو بیا بیلډ کړئ دا ډیسکټاپ دی که نه ریپلیس شو مونږ صرف آیکن چینج کړو نو پکار چې هغه فلاور والا آیکن وي دا سیستم لسلو دی که نه خو پکار دا چینج شوی دی نه که تاسو دلته کې دا ډایرکټري وګورئ که نه په ډایرکټري کې ښکاري دې براوزر براوز کړی دی ډیسکټاپ صحیح ده په آیکن سره فرسټ گیم ته همدغه گیم ته سره دا آیکن ساین شوی دی نه سیستم لوډ د هغې وجې سره ډیسکټاپ ریفریش شوی نه دی تاسو ورته وګورئ که نه آیکن چینج شوی که نه دا ستاسو فرسټ گیم دی تاسو رن کولی شئ زما سره چې کوم دی د 3D Max یو فایل دی په مای ډاکومنټ کې رن شو که نه هم ستاسو هغه ګیم دی او بره د تاسو آیکن ته وګورئ که نه دلته هم چینج شوی دی هغه څلور آیکنس چې جوړ کړي 48 والا دغه نه د خپل مقصد لپاره جوړ کړي یو په یو ځای کې یوز کوي بل په بل ځای کې یوز کوي صحیح نه دلته کې هم دغه یوز کړی او دا لاوډ سره دی ټیک شو په دې باندې فایټینګ کوي دلته کې آیکن ښکاري اوس یو په دې ځای کې مغه آیکن تاسو په دې طریقه څه کولی تاسو گیم بلډ کولی شئ دلته کې په فایل مینیو کې سره یو دویم آپشن و هغه زموږ سره څه دی هغه زموږ سره بلډ ان رن دی نه هغه صرف بلډینګ کوي ټیک شو چې کله تاسو سیټینګ کول غواړئ نو هغې لپاره څه ټیکنیک دی کلیر سیټینګ ته وایي ټیک کلیر سیټینګ یوازې په دغې بلډ سیټینګ کې نه دی بل څه به کوم ځای کې موجود دی دا کلیر سیټینګ دی آیکنز وغیرہ چې چینج کېږي ټیک شو د دې علاوه دا سره کوم ځای کې اویلیبل دی په کوم ځای کې به اویلیبل دی ایډیټ کې صحیح edit project setting ٹھیک شو او project setting کې څه clear تکاري د دې نوم څنګه دی دا چینج کیږي بیا راوځي موږ ډیفالت کرسر نه اپلای کړو باقي موږ کوم دی نه اپلای کړو ٹھیک شو سپلیش ایمیج موس کلیک وکړه اوس کلیک شو صحیح ده تاسو دې نه چې کوم څه کولی شئ پر سپلیش ایمیج چینج کولی سپلیش ایمیج مطلب سره چې کله تاسو گیم رن شي په اول کې به تاسو لوګو راشي ټیک شو هغه زیات گیمز کې راځي چې فوټوشاپ کلو باندې تاسو سره هغه راشي ټیک شو دا تاسو دې نه چینج کولی شئ د جو ځل کلیک کوم کنه ما سره بیا سلیکټ شوی دی خو زه به کوم زوم آوټ کوم به کوم څه پروت دی دلته کې زه په حال چې کوم دی دا یو کم دا یو ایمیج نه دا پکې یوز کوم دی تاسو چې اوس بلډ کوئ کنه سره به څه شي سپلیش ایمیج به کوم دی شي بلډ اینڈ رن
نن موږ صرف چې کوم دی کم کسان چې راغلي صرف فرست پرسن کنټرولر ته سیل کو هغه ته چې کوم دی خپل یو شیپ راځي صحیح موږ چې دې ته موږ سره ولو خپل زموږ یو شیپ راځي ټیک چې کاغذ موږ سره کریکټر دی کاغذ سره ټیک نه اوس د سپلیټ سکرین کړل ته کې تاسو کله پلی کې کنه موږ سره وځي پلی ټیک شو کېر شو دا سیټینګز دلته نه کېره فایل مینو کې تاسو ګورئ کنه په دې باندې تاسو پلی یې چې کله موږ نوې سین په کار د موږ څه کو نوې سین نیو سین باندې ټیک شو دا موږ پرونو واضح کړه چې نیو سین بولې موږ ته پکاري موږ اوس کوم دی یو انوایرنمنت سره الریډي کریټډ دی موږ څه کو دویم لیول بګیم کنه موږ څه کو نیو سین باندې وغیرہ پاره ټیک شو بیا به سکرپټینګ په تر څه کو موږ یو خاص دروازه یې هغه ته چې موږ پلیئر ورسې بیا وستل کو دا نه بس په پلیئر څه کو نیکسټ سین ته واړو ټیک شو تاسو کله څه کوئ کو اوپن سین به موږ څه چې موږ یو سین اوپن کوو ټیک شو و زما سره پدې کې سونه سینز پورن تاسو نوٹ کړیو 2 سینز دي کنه پدې گیم کې یو فرست سین دی یو سیکنډ سین په فرست سین کې موږ دونه کار کړو په سیکنډ سین کې موږ سره کار نه لري کړی دا سیکنډ سین چې موږ اوپن کوو یو په دې باندې ډبل کلیک کولی شو دا کنه علاوه څه کولی شو فایل ترا شو کنه او سو اوپن سین اوپن سین کې بیا سین ډایرکټ راځي او سو سیکنډ سین دې ماته کې تاسو چینجز کړی پدې کوم چینجز په کوم پروګرام کې سیو کول غواړئ زه سیو کول غواړم سیو شو کنه زمونږ نیکسټ سین چې خالی دی ټیک شو پدې کوم کار نه کو صرف واځي ګوره مثلا چې موږ لا نیو سین پکاري بیا موږ سو فایل نیو سین چې کله تاسو نیو سین راوخلای کنه دلته کې چې کوم ټاپ چې تاسو کوم نه ټایټل بار پای کې موږ سره راشي ان ټایټل راشي و چې کله تاسو تر څو پورې دا سیو کړی نه تر هغه پورې به دا ان ټایټل دی و نو سره خالی سین نسبت کې شته نه کنه موږ یې څنګه سیو کول غواړو موږ به سو فایل سیو سین ٹھیک شو او بده کې خپل سین ډایرکټر ته ځم کار ځکه زیږم سین ډایرکټر ته نام دې د نوم ورکوم third scene تاسو دا سیو کې کنه برابر دا ځکه چې third scene بوتل لیکل شي هغه نه علاوه تاسو کوم پروجیکټ ایکسپلورر چې دیغه چې تاسو لاړ شئ کنه ته ټو په دې وخت راځي اوس ګری راشي نو فایل مینیو ٹھیک شو کله موږ لا نوې سین پکاري نیو سین وو چې کله موږ یو سین اوپن کول پکار دي یو موږ د پروجیکټ ایکسپلورر نوم کولی شو بل موږ چرته نه کولی شو د دې نوم کولی شو شارټ کټ یې مخامخ لیکلي دي کنټرول او ٹھیک ده د دې علاوه چې کله موږ سین کوم سین چې دی هغه موږ سیو کول غواړو هغه لپاره وسو سیو سین کله نه کله سره د یو سین او دویم را روان سین موږ یو شانتي صحیح یو شانتي ماینر چینجز پکې پکاري ٹھیک شو هغه لپاره موږ څه کو د یو سین نه کاپی وباسو ٹھیک ده نو موږ عام کم څنګه عام فایل نه څنګه کاپی وباسو ٹھیک شو هغه په دې موږ کاپی استې شو ٹھیک ده په دې ځواني وادي نه وځي تاسو په دې ترې خو ورسته ها نو موږ ته کنه کله څه پکاري کوم روان سین چې داګه موږ کاپی څه پکاري ټیک شو نو پکې چې بیا موږ دوباره کې هغه فنکشن لپاره چې بیلډ کوي ټیک ده داګه داخل چې موږ وکړو هغه زوړ سین چې داګه څه کو سیو ایز سره باندې څه چې هغه زوړ سین په خپل ځای کې باندې څه چې په دویم نیم باندې سیو شي لکه موږ سیل کو فرست سین موږ راغستې لري ټیک شو فرست سین ما اوپن کو په دې طریقې باندې اوپن کو سي کړی دا او څه کوم سیو سین ایز ٹھیک شو او سین ډایرکټر ته نوم ورکړئ سیو کوم سره نوم ورکوم دا د نوم ورکوم فورث سین سیو کوم تاسو ګورئ کنه هغه موجود دی په فورث سین کې نو سره صحیح په فورث سین کې دا کار شوی دی نو بدی کې موږ څه خپل چینجز چې کوم دی هغه وګورو سره په دې طریقه باندې لکه موږ له یو کاپی پکار کنه موږ څه کو سیو ایز وکاو ٹھیک نه بیا به سیو کوو نه دا تاسو په بل طریقه کولای شئ ما ته سو کولی شئ کم طریقه باندې کولای شئ عام خپل وینډوز چې کوم ایکسپیرینس دی هغه راته وایي کم پروجیکټ ایکسپلورر دی هغه داغه په تروګه چې کوم څه کې د خپل پروجیکټ ایکسپلور کې ایسټ سبلار دی نه شو ان ایکسپلور به کولاو کې ٹھیک شو اگر بس تاسو ډایرکټری په صرف کاپی دی واسه به څه کې ری نه خو صرف بس کول پکاري دلته کې ریفریش کول غواړي ایسټ چې او ریفریش کول غواړي ایسټ چې کله ریفریش کوي اگر پرچا ته ایسټ ٹھیک شو او ریفریش چې تاسو د دینه بهر کارو کې په ریمیو نه کله تاسو بهر کارو کې استل کوئ د ریمیو تر ریفریش وای ٹھیک شو
دلته کې هم تاسو کوی چې کله د دینه بهر کارو کې تاسو څه کوی صرف ریفریش وای صحیح نه کوم بار چې کوم د یونټي انټرفیس نه تاسو بهر کوم چینجز کړی په وینډوز کې صحیح دی یا په میک یا وارس کې نه تاسو کولای شئ دلته کې بیا په ریفریش باندې واپس راځي نو څه کوی फाइल मेन्यू मुंगा एक्सप्लोर को ठीक छो फाइल मेन्यू किसे दी न्यू सीन क्लियर को ओपन सीन क्लियर को ठीक छो सेव सीन और सेव सीन एज ठीक छो न्यू प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्लियर हो सही मुंग कला यो नवे गेम अपन मुंगा सो न्यू प्रोजेक्ट को ठीक छो बल सही ओपन प्रोजेक्ट किसे के जो कम रिसेंट मख के कोम प्रोजेक्ट मुंग कला गम ला ओपन के ठीक छो और सेव प्रोजेक्ट इज अ होल टोल प्रोजेक्ट सेव पे ठीक छो वो सिकला तاسو په سین کې چینجز وکړه کنه او تاسو د پروجیکټ سیو کو ٹھیک شو داګین علاوه هم تاسو چې په سین کې چینجز سیو کړئ ٹھیک شو او پروجیکټ تاسو کله نوې پروجیکټ کریټ کو ناګه سیو کول ضروری دلته کې تاسو ان ټایټل گیم وایګن ٹھیک شو تاسو بس کوي کله په سیو باندې کلیک کړئ ناګه نیم باندې ریفریش او بل موږ سو بیلډ سیټینګ هم کلیئر کړو ویډیو کلیئر ده صحیح او بل موږ یې کو بیلډ ان رن کې بیا سیټینګ موږ نه کوو چې کوم سیټینګ دلته کې شوی دا غټی वो सिर्फ सका जोड़े का और नहीं ठीक है और एग्जिट बस चल गए बंद फाइल मेन्यू क्लियर है फाइल मेन्यू ऑप्शन इस तरह सही है जब पहले वीडियो को जमा वीडियो सुना 31 मिनट तुम सब काफी टाइम दे दिए फर्स्ट क्लास में मुंग ज्यादा तो सुन बोली उदय हां इलेक्शन के इंटरेस्ट को ठीक है زمونږ سره واسه پوری چې کوم مونږ انوایرنمنت جوړ کو کنه هم موږ څه پتر جوړ کو د 5 آبجیکټس پتر جوړ کو دي نه لکه د وجې نه سره انټرېستډ یا خودونه انټرېستډ نه دي یونټي کې زموږ سره یو آپشن نه صحیح ده اته موږ سوې ټیرین وایي څه ته وایي ټیرین موږ لدا چې کوم نه فیسیلیټر راکای چې موږ سیل کو یو خپل انوایرنمنت کریټ کو صحیح پای کې موږ ورونه جوړ کو تک شو دا نه علاوه پای کې موږ کوم دې کندې جوړه کندې جوړي ونی په دغه لگاو چې زنګلي به جوړي کوم صحیح ده ټیرین موږ دا آپشن راکې نو تاسو د انټرست لپاره څه کوم مینو سکیپ کوم حالت کې زموږ صحیح ټیرین ته زموږ ٹھیک شو نو ټیرین ته چې تاسو ټیرین مینو ته چې تاسو راځئ کنه نو سره کریټ ټیرین نه ٹھیک شو کریټ ټیرین چې تاسو وایي کنه انسپیکټر ویو کې تاسو وګورئ دلته کې نوم چینج کولای دی تاسو ग्राउंड खुदा जो पे नवी सीन की कौन सी ना कम सेकंड सीन खाली नहीं अगर खाली होगा ना सेकंड सीन जो कम हो भाई कि तुम सर वो रे हायरार्की भी सिर्फ यो कैमरा था बाकी बस सेकंड सीन के बकावर को ठीक शो दान सर खाली रे तब दा कॉल ऐसे ची क्रिएट हुआ है भी ना ठीक शो हां टेरेन हो सही ना टेरेन दा बस वो टेरेन मुंगा पा कम यो प्रोजेक्ट व्यू के मुंग क्रिएट कोली सी या फिजिकल सीन दे ठीक शो क्रिएट अब यार उधर सी पूरे टेरेन बदल तक नहीं अंदाज है नतीजे की ना ओके ठीक है मेन्यू ची कमल टेरेन और क्रिएट टेरेन दस क्रिएट टेरेन होएगा ना दोनों सर बस शी सबसे पहले कि बदल प्लेन पे शांति यो एनवायरनमेंट क्रिएट ची ठीक है तो सब शांति प्लेन पे शांति तो कता सो डेटा वर्णिदेश है ना पडब्ल्यू वन वर्णिदेश की कम ठीक है दोनों सर बिल्कुल दसमा की पे शांति जगह है ठीक है सॉरी او دې کې موږ دا آپشن راځي سم چې فوټوشاپ دې کې موږ ایډیټینګ ټولز راکړو موږ څه کوی ایډیټ کول شو دا خپل انټرفیس صحیح ده نو زه اوس ایډیټ کوم نو تاسو ته په گیم ویو کې کاری دا چې زما کاری خو لکه مطلب دې پورا غنه کوي زه په دې ویو کې یم ټیک شو نو سلیکټ کړ ټیرین چې ټیرین ما سلیکټ کړی دی دا غي نه پاسه کوم دې انسپیکټر ویو د زما په انسپیکټر ویو کې مختلف شي کوم دي سری कम प्रॉपर्टीज सर सी ना कंपोनेंट्स टर्नआउट का सही है कंपोनेंट्स से मुंग कल क्वेश्चन टाइम राशि पाएगी मैं मात हुए थे कंपोनेंट्स तो क्या क्लियर कम तो सर दा करी टेरेन दल के सब सर दा ऑप्शन नहीं दे बता सुन सके राइज एंड लोअर टेरेन दे बता सुला जाऊ जगह रोशताई ठीक शो दगर पे ने गोर जीरो होता हूं दे ब्रश तो करी ब्रश तो सुले रटते ठीक शो इधर से कटवाई नो लगे मसला गए तब बस के ब्रश पकड़ और कोडेगा ठीक है ब्रश साइज इन और कोडेगा बल ओपासिटी ने दबम कम है वो सासु कोरेगा ना सासु का कम शो और
چې تاسو الیکشن ته کلیک کړئ کنه هغه سره هم څه کیږي تاسو ابجیکټ چې کوم څه کیږي ډسټرب کیږي ټیک ده اول د ټیرین سیټینګ وکړئ نو څه سیټینګ ول مونږ ول دا ګور چې د موږ سره څونه میټر دی د سی سیټ کو ټیرین موږ سره کریټ شوی دی ټیرین مینو ته بلټ سبو سیټ ریزولوشن کو صحیح ده په سیټ ریزولوشن کې سره ټیرین وټ دی مونږ دا سره کو ایز ا هول موږ سره یو یونټ سره یو میټر دی او دا موږ سره څونه 2000 میټر دی نو 2000 میټر کې چې کله نو کریکټر ګرځي کنه نو خو بوله ورته ٹھیک ہے مونږ سیل کو یو 200 میټر راکلو 200 میټر مو کټ سکے ٹھیک شو د دې نه ما سو کو د مې 200 کو ٹھیک شو نیکسٹ د مې سو کو هایټ په دې ځای په خو ٹھیک ہے ځکه چې مونږ یې چې ډېر دنګ ورونه جوړ کړی نه هایټ مې پته ځای په خو او لینث مونږ سره کو هغه بلم 200 ٹھیک شو باقي کوم دې اسکیپ کې او سبو وې سیټ ریزولوشن ٹھیک شو و دې دا ګوره وخت چې کله موږ دا کوو کنه په دې کې کار کوو یو مسله برات لاغه بده و چې هغه به شون کې ډېر نری او زموږ سره بس شو بره جوړ ډایرکټ ما کنټرول زد لاله مده خپل برش کوم ټیک کوم دی نه دې برش ته تاسو ګورئ کنه تاسو سره دا برش سلیکټ شوی سره لم دا یو برش راخلم ټیک شو دا برش ته ګورئ کنه کنټرول زد او زو دا زوم باور کول غواړي ټیک شي 3D کارت دی زه به زوم لګاوټ کوم صرف دا برش مې راغسته او تاسو څنګه چې برشینګ کوئ کنه هغه باندې او ډېر زیات چې کوم نه سره فزول ډرینګ دا څه دی ٹھیک شو ما ستل کو س داسې سو بلی شان مو درول ټیک شو ټاور شان مو درول ټیک شو چې کله تاسو غواړئ چې تاسو تر څه شي د دې دا هایټ دا کم هغه لپاره موږ سو شیپ پوسره وزیره سبو سره شیپ تاسو بیا په کور کې ټرای کړئ ها شیپ چې تاسو وایي کنه دا ګورئ کمیږي ٹھیک شو واپس تکي کلیر کیږي نه تاسو صرف دا ټیکنیک فهم دی کاری په دې کې څه کی دا کلیر کیږي ٹھیک شو تاسو په دې کې ګرځیدل غواړئ کنه چې دا زموږ سره څه دی دا لیاوټ هم ټیک نه دی ٹھیک شو ستر ته بلاوټ وایډ لیاوټ ته ولاړ دی چې ودې ټینګ موږ ته گیم یو کته ضرورت نشته صحیح تاسو خپل انټرفیس ته ګورئ کنه دبليو زو ما کنه چې کله زما ماوس دي سي کوم کنه د سر څه کې خره نږدې ٹھیک شو او دا خپل برش تاسو دلته کې دي ټچ کوئ چې کوم برش تاسو خپل ریزلټ درکې ٹھیک شو کنټرول زد او بل لاسي د برن ټاپ نه ټاپ موډ تر شي ٹھیک شو او په سمانه راځم F sorry د سبو کنه واپس په ټاپ موډ نه وړو دې موډ ته ورشو دا فرنٹ شو دا به کوم موډ شي رائټ شو دا کوم شو دا سره ټاپ دی کنه ٹھیک شو تو څه کار شو زه څه کوم واپس مې خپل پرسپیکټیو ویډیو واړو ٹھیک شو ما د شیپ سم ته جوړ کړل ټیک شو دا اوپاسټی مې ول بیا سیوا کړل ٹھیک شو دغه برش سایز هم سیوا کو برش سایز څونه سیوا کیږي په وربسې کوالټي به خراب راځي ټیک شو بیا دلته کې زموږ سره پکې نور برشز دي دا برشز په تریم پکې سو کو سٹار نه جوړ کو ټیک شو کاری داسې س کریشن مې پکې وکړو نیکسٹ زموږ سره دلته کې سره فنٹ هایټ دی فنٹ هایټ کو زموږ سره څه کوي دې چې کله تاسو سلیکټ کړئ دی به چې کوم نه حوارې راولي حوارې نه حوارې چې څه ستوي دې ته ګوره دا برش سایز به چې کوم نه کم کړئ ٹھیک شو تاسو به دا برش سایز چینج کوئ په دې کې بس کوئ ډریوینګ وکوئ څنګه چې تاسو په دا باندې کوئ په پوری تاسو ټرای کوئ بیا مزدار کیږي بس کوم سره دو الیکشن دی زوم آؤٹ کوم سمجھ راشم ایس باندې دلته کې دا هایټ کم کړئ شو
کاری و زموږ سره څه کېږي لږ شانتې بدل ریزلټ راځي ټیک شو سو بلې مو ودروله بس صحیح ده د دې کمال دا چې دی به زموږ سره څه کوي هایټ په پینټ کوي ټیک شو او واری به ټیک ده دې ته ګوره تاسو دې ته دا څه کوي او واری ښکاري ته دا بل به زموږ سره څه وکړي چې به هایټ کوم ټیک شو مونږ سره څه چلو کوم مونږ سره داسې دغه ودروله ټیک شو د هغې نه به درېیم زموږ سره چې کوم اپشن دی زموږ سره سره یا ته ګوره دا سموث هایټ دی دې به زموږ سره څه کوي هایټ په سموث کوي ټیک شو نو که چېرته داسې تېره تېره سوګلي ولاړې که نه به څه کوي دې به هغه سموث کوي دا سلیکټ شوی دی صحیح ده ما څه وکړو لږ شانتې زوم بره کړو یو څو پورې درګوره دی نه ښکاري ده دا درېیم اپشن یې څه کوي سموث کوي تاسو اوس ریل نه ښکاري که نه خو چې دې باندې زه لږ شانتې ټیکسټ مې وکړم که نه تاسو ته پته ولګي چې دا ډېره مزه کوي هغه ځای کې ته زه تله غواړم صحیح هغه ځای چلو کوم ډبلیو خو چې کله سره زه ماوس داسې پورته کوم ښکته کوم که نه سره څه کېږي ډبلیو او اوس څه ووم کیو لږ شانتې لوډ فعلا زموږ سره دونه کافي دی صحیح ده مونږ خپل دغه څه کړو دا ټولز مو استعمال کړه سموث هم کړو صحیح ده داسې بس لږ شانتې زبردست ښکاري د غرونو باندې ښکاري ټیک ده نیکسټ چې کوم زموږ سره اپشن دی زموږ سره دی صرف دا خبرې اته چې تاسو د برشز سایز اوپاسټي ټیک شو او دا د کوم پیرامیټر تاسو چینج کوئ کنه تاسو کې تاسو بدل ریزلټ ملایي ټیک شو دا دریم اپشن چې زموږ سره دی پینټ ټیکسچر دی ټیک ده څلورم زوم کلیکوم چې تاسو دا آیکن زوم ښکاري دی نه که بیا چېرته چاته پته نه وي فرسټ مونږ د دې نه سټارټ واخیستو ټیک شو هغې باندې وړاندې وکړلې دویم زموږ سره څه کړو هایټ په پینټ کړو درېیم زموږ سره څه کړو هایټ یې سموث کړو ټیک شو او څلورم زموږ سره آپشن کې دی به ټیکسچر اپلای کوي نو ټیکسچر داسې اپلای کوي که نه اگر به تاسو ایډیټ ایډ ټیکسچر صحیح نه چې کله ایډ ټیکسچر وایي تاسو دلته کې یو 2D ټیکسچر یو 3D ټیکسچر ما څه وو سټرکچر مې وو صحیح نه دا یو مې وو خو چې کله زه راغلم دلته کې زموږ سره مختلف قسم سټرکچرز دي صحیح نه خو زموږ سره چې کوم بای ډیفالټ کوم سټرکچرز دي که نه د ټیرین د داخله کې یوز کوي لکه ګریا یوز کوي که نه هغه نه دي راغلي لږ خبره بس کړو ایسټ به امپورټ کوو صحیح نه ایسټ امپورټ پیکیج اوسه ټیرین ایسټ صحیح درېیم ایسټ تاسو دلته کې یوز کړو امپورټ کوو د دې سره به څه شوي مونږ ته مختلف قسم ایسټس راشي مونږ څه کول غواړو چې زموږ سره ایز ا هول دا ټول ایریا د راکس باندې ښکاري د راکس دا کلر نه دې باندې ښکاري اوس دلته کې دا سلیکټ دا وامه څنګه مې وویل دلته کې ما سره ښکاري دا به کلوز کړم که نه ټیک شو ولیکن زوم آوټ کړم ما ته لږ پته ولګي زه پسې کې لګیا یم دا څلورم اپشن مې وو ټیکسچر صحیح ده او ایډیټ ټیکسچر مې وو چې دا مې وو دې ما ته ایډ ټیکسچر اوکې بیا ورته ما څه وویل ما ټیکسچر ورته ایډ کړ ټیک شو نو مختلف قسم ټیکسچر زموږ سره دلته کې موجود دي زه چېرته ځم ایسټس ته ځم ایسټس کې الریډي زموږ سره دا شته ښه تاسو ګورئ ستاسو سره دا ایسټس پکې نه وي راغلی نه ګراس او ګوډ ډرټ ما څه وکړو فی الحال مې په دې باندې دا اپلای کړی دا یو ټیک شو او دا مې کلوز کړو بره او ایډ مې وو اوس چې تاسو کله زوم کوئ که نه او تاسو خپل سین ته وګورئ تاسو سره څه ښکاري یو ریل انوایرمنټ ښکاري ټیک شو سکرین څه ښه راښکته کړئ تاسو نه وایئ تاسو ما فل سکرین کو کنه ته وګورئ مطلب تاسو کوم انوایرمنټ چې دی سره هغه بالکل دغه شو ایروس په ذریعه باندې تاسو به دې څه کې ګرځېدی شئ ټیک ده اوس تاسو خپل دغه وګورئ صرف دا چې تاسو دا کوم آپشن چې دی دا هینګ شوی دی دا د رایټ ماوس کلیک سره راځي ټیک ده دا هینګ شوی دی نو تاسو په دې کې بیا ګرځېدی شئ ټیک ده اوس تاسو زموږ سیسټم چې کوم دی هغه سره لږ لوډ دی تاسو ته ښکاري هغه انوایرمنټ سره څه د ټیکسچر په ذریعه شو ریل شو نیکسټ چې کوم زموږ سره آپشن دی که نه هغه چې مونږ یې زده کوو دا سپیس مې وو نه زوم آوټ شو صحیح نه هم په دغه ټیکسچر کې لګیا یم دا یو دی که نه یو ټیکسچر مونږ دلته کې ایډ کړی مونږ کول غواړو که نه چې د دې غرونو د
کوم انوایرمنټ چې دی زه ودې ګرځم ما دا خو نه راځي ګرځي پته نه لګي نو اوس دغه شوی راځي دا ویډیو څه کوم پاس کوم دی بس دی وګوره ها دی وګوره مونږ چې لګو یو ټیکسچر راوغستو ټیک شو دا هغه په ذریعہ باندې څنګه په ټول سکرین باندې ټیکسچر اپلای کو سره مونږ کول غواړو چې لګو په یو خاص ځای باندې یو بل ټیکسچر اپلای کو سره زه سم چې دا ځای به چینج دي دا ځای به خاوره ده ټیک شو دا ځای به مخامخ ماته ښکاري نه برش کاری د دې لپاره بیا څه کوم ایډیټ ټیکسچر ته راشم او ایډ ټیکسچر ووم ټیک شو دلته کې سره بیا به دا کوم او ما چونګې غلطي کې پکچر صدا کړو کنه زوم چې کله راځي تاسو زوم کې پکچر صدا کوي په دې کې ما څه وکړم نه دا کم ګډ ډر چې دا مې سره کو ایډیټ صحیح ده کله تاسو ایډ کې زوم سره څه چې دوه ټیکسچر چې ما دا ډې په سلیکټ کو وسه کوم برشینګ کوم نه چې دا ښکاری کنه دلته کې څه پلی کیږي ډرټ پلی کیږي صحیح ده ښکاری اوس ازو چې کله ډبلیو هم نه زوم کیږي نه ټیک ته مسله زم سره دا چې ډبل مو سره کړ ټیرن ډېر انټرېسټینګ دی نه چې کله تاسو پدې کې معمولی کار کوئ دا سره پسې کې تاسو ډېر ریل انوایرنمنت تیار وي مونږ اوس کوم دی دونه زبردست کار پکې نه وکړو خو سره کوم څه کې زبردست انوایرنمنت کریټ کیږي دته تاسو ګورئ کنه و زموږ سره دې موس کار شروع کو صحیح ده जो दगा कोम दा राइट में क्लिक हो डब्ल्यू कार ने का पदे जूम तरीका में से को जूम को ठीक छो तो तकारी वासो तका के बुझ से डर से जो इंदा के नहीं दा के काडी में दी सीरा ना पदी की माने गया बहन सीता के सीरा नो बस हो को एडिट टेक्सचर एड टेक्सचर और तो लगे सर बिया सेलेक्ट टेक्सचर और या बस हो دلته کې یو آپشن دی دا سره کلیپ دی دی کلیپ زموږ سره چې کوم دی دغه د کاڼي په کار کوي نه ایډیټ ټیکسچر دا کاری تاسو دریم نمبر دا کلیپ راغی ٹھیک شو تاسو دې لور کوئ دا از ا کلیپ کاریه کله تاسو پینډینګ کوئ تاسو کله زوم کې به دا پتور کې نام چینج دا کلیپ تا کړل دی نارمل څنګه کلر اوور څنګه تاسو په مختلف ایریاز کې مختلف ټیکسچر به اپلای کړئ دا سره به شي ریزلټ ملو شي سرویم بل اپشن چې دی هغه سره سره ټریز دی سیره دا انټرېسټینګ دی سیره اوس موږ غواړو چې سره شي په دې کې یو ځنګل جوړ شي سیره ځنګل جوړې نو اوله کې تاسو ګورئ دې کم برش ډینسټي ده که برش ډینسټي زیات نه سره سي زیاتې ونی بلېږي ٹھیک شو زه څه کوم په دې کې لګوم خو زیاتې لګوم اول بس کوي اډ کمپوننت کوي سیره چې په کار چې سره شي ونی راشي هغه لپاره بس کوي एसेट में इंपोर्ट का इंपोर्ट पैकेज और उसमें ट्री क्रिएटर सही ना वो ओपन वो मुख्तलिफ किस्म वनी जो सर राशि कल सब सारा कम आम वर्जन ची बाइक बयो किस्म वनी या दो किस्म वनी पहले के डेढ़ शी वनी थी ना वसो गोरे दा वन सेलेक्ट शे जसं कोम एडिट څنګه مخکې एडिट टेक्सचर مو سره एडिट ट्री एड ट्री او دلته کې دې کې کوم یو ट्री سلیکټ کوم دا مې سلیکټ کوم دلته کې مختلف قسم ट्रीز دي ما یو بیگ ट्री دی ما سره بیگ ट्री میرا واغسته شو بیگ ट्री مې اوس एड مو چې एड مو سره څه په دې کې څنګه مخکې به ट्री راځي ट्री راځي چې کله تاسو فرست ټایم کلیک کې دې دا ګوره سونه ولې لګي صحیح ده تاسو سره دوه ټریز لګی دي که تاسو د دې تعداد کمول نه غواړئ کنه ټیک شو هغه لپاره تاسو کوی برش سایز به کموای اوس پوه شي وسی ده برش ټری ډینسټی چې کم نه دیګ نه کوي کیسه زه کوم یو بل قسمه ونه زما سره هغه سلیکټ کوم چې کوم بس تاسو سره اویلیبل هغه زما سره پام ټری ده دا یو ده پام ټری اډ ټیک شو او پام ټری تاسو سره سلیکټ شي ده کنه سلیکټ شي ده وستا کوئی په دې ایریا باندې پام ټریز لګوي ٹھیک شو
بل په دې کې دا کمال نشي دا چې کله تاسو گیم پلی کوي کنه دا بڑکیږي هم دا هوا نه هوا په دې بڑکیږي ټیک ده ها دا څه شو ټریز شو دې کې تاسو دې کې نور ډېر اپشنز دي صحیح نه هغه اپشن کوم نه ایکسپیرینس تاسو انټرست پیدا کوم څلورم دا شپږم نمبر اپشن چې دې هم څه دا غیا د پاره یوز کیږي نه کله کله موږ څه کو خپل انوایرنمنت کې غیا جوړاو چې دا غیر پر څه کو د سلیکټ کو بیا به دې لپاره څه کو ایڈ گراس ټیکسچر ٹھیک شو گراس ټیکسچر ته بیا دا سلیکټ کو بیا به څه کو مختلف قسم گراس به حساب سره کنه एकदम سره دا یو گراس دی دا می سلیکټ کو ایډټ وڅ تاسو ته کې ډیر لپاره دا چې تاسو هغه ځای تاسو څخه نږدې زیات ځکه چې په دې کې یو کمال دی د سپیډ کمول د باندې څه کوي چې کله ته یو ځای ته کریکټر ورنځي شي کنه اله به دا غیا ډرا کی ٹھیک ہے بعضی گیمز کې تاسو دا یو پوینټ نوٹ کړی د سپیډ دغه لپاره صرف ها اوس کاری ته زه ډرا کوم ها په دې کې ما شخص زبردست شنه غیا چې کوم نه جوړ کړل بيزي ولا نه صحیح ده تاسو بل قسمه غیا راوستل غواړئ پر بس بیا ایډیټ ډیټیل ایډ گراس ټیکسچر بیا زموږ سره دا آپشن میں سلیکٹ کو ٹھیک شو اور زموږ سره بل قسمه غیا ده قبل پر غیا ده ایډ हमारे सब को रहे دا هم سلیکټ لا ټیک شو تاسو په خپل انوایرنمنت کې څه کې داسي ایډیټینګ وکړئ اوس موږ صرف څه کو دا انوایرنمنت ایکسپلور کو دا غیر پر صرف فرست پرسن کنټرولر دې تراولو ټیک شو نور به څه نه کو ټیک شو دا موږ سره ډېر نه صحیح ده د پورنی انوایرنمنت په نسبت موږ سره نه انوایرنمنت سره ریل دی ټیک ده شته په اوس چې ګندې دا ویډیو ډېر لوډ شوی دی موس تم ګورئ دې ځان اندازې د ورته صرف دا وو تراولو ټیک شو بس ویډیو پدې کې باندې کوم ویډیو فاست کوم صحیح نه ویډیو پدې کې سٹاپ کوم چې ویډیو سیو شي کنه بیا وځ کنه خفای سکیپ سره کې خیر دا ویډیو پدې کې سٹاپ کم ټیک شو